په ژوند کې مو د هر چا لپاره او د هر څه لپاره یو لړ حدود او اصول وټاکئ. حتی د خپلې کورنۍ، ملګرو، دوستانو، انډیوالانو، همکارانو او خپلوانو لپاره. حتی هغه کړنې چې تاسو یې ترسره کوئ د هغې لپاره یو لړ حدود او یو لړ اصول وټاکئ. حتی زه دا وایم چې له خلکو سره له حده ډېر ښه مه کوئ. له خلکو سره له حده ډېره مرسته مه کوئ. کله چې تاسې له یو چا سره له حده ډېره مرسته کوئ، له حده ډېر ښه ورسره کوئ، هغوی بیا دا فکر کوي چې دا ښه کول او مرسته کول ستاسې دنده ده. بیا چې کله داسې وخت راځي چې تاسې له هغوی سره ښه نشئ کولی یا ورسره مرسته نشئ کولی، نو هغوی بیا دا فکر کوي چې تاسې خپله دنده سمه نه ترسره کوئ او یا خپله دنده سمه نشئ ترسره کولی. همدا وي چې بیا خفګان رامنځته کیږي او ورسره ستونزې، مشکلات او جنجالونه رامنځته کیږي. نو د هر څه لپاره او د هر چا لپاره یو لړ حدود او اصول وټاکئ او هغه حدود او اصول ورته مشخص کړئ. نو همدا وي چې ستاسې ژوند به بیا ډېر ارامه او خوندور وي. ډېره مننه. تر بیا ښې چارې.